اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم ویلکم ټو هوم اف بایولوژي. نن ټاپک زما د جیل الکتروفوریسس چې دی دا د کلاس فرست ایئر بایولوژي په اولنی چپټر کې ډیر شارټ ټاپک دی خو ډیر اهم هم دی. د دې ټاپک د راتلو نه مخکې زه تاسو په خبره باندې پوښتنه غواړم. نن سبا به تاسو په دې میډیا باندې ګورئ، په دې میډیا باندې ډیر خبردار راځي چې یو سړی راغی د بل کس ریپ یې وکړو، یا یو سړی راغی چې هغه قتل وکړو، یا په یو ځای کې چې دی غلا وکړه. نو بیا به تاسو د هغې نه بعد دا هم اورېدلي چې یو ټیم راشي، د پولیسو یو تفتیشي ټیم راشي، هغو د هغه ځای نه ډي ان اے سیمپلینګ چې دی هغه کلیکټ کوي چې کوم کس راغلی غلا کړي، یا یو کس چې دی راغلی هغه چې دی بل چا چې دی ریپ کړی. نو دا کسان راشي چې په هغه ځای کې د دغه کس ډي ان اے سیمپل پاتې شوی هغه کلیکټ کوي او هغه بیا ټیسټ کوي. فار ایگزامپل دا زموږ سره چې دی یو دوه کسان دي، ټیک ده، بغور باندې خبرې واورئ چې تاسو پرې پوه شئ. دا زموږ سره اے دی او دا چې دی دا بی دی. فرض کا دا اے ولګېدو د دې بی کس چې دی ریپ یې وکړو، نو اوس نتیجه به څه وشي چې کله دا کس راشي د ریپ کوي یا دا کس لګي غلا کوي، نو دا کس چې دی د یو څو غلطیانې وکړي. دا سړی چې وکړي فرض کا دی په دې ځای کې چې دی لاړې توکي، د هغې نه علاوه د ده نه چې دی د ده بدن نه چې دی ویښتار تاو شي، ټیک شو. د هغې نه علاوه په دې ټیم کې د ده د جسم نه چې دی د وینې یو قطره لاړه شي. د هغې نه علاوه داسې چې لږي یورین که تش بول چې دی دی په دې دغه ځای کې وکړي، تش بول پاتې شي، یا سیمن کم سپم کم پارټیکل چې دی کم سپم ډراپ چې دی د ریپ په دوران کې د ده چې دی سپم ډراپ پاتې شي. نو دا ډي ان اے ټیم والا چې راشي، دوی چې کله ډي ان اے کلیکټ کوي، نو دوی خامخا د دې کس نه یو غلطي شوي یو څیز به د ده په دې جسم کې چې دی پاتې شوی، د دې سره سویټ راځي، کوم چې دی موږ خوله ورته وایو، نو خامخا په دې کې یو څیز پاتې شوی. نو دا کسان راشي، دا ټیم راشي، د دې نه یو څیز ویسي. نو چې کله یو څیز ویسي، بلډ ویسي یا چې دی یورین دی، سیمن دی، که هر څه دی، نو د دوی نه دوی هغه ډي ان اے سیمپل والي او بیا چې د دوی په کم کس باندې شکي هغه راولي، په هغه وخت کې د ده نه چې دی ډي ان اے والي او دا دواړه چې دی بیا میچ کړي. که فرض که دا ډي ان اے د یو بل سره بالکل سیم ټو سیم راغی، نو دغه کس چې دی دا به بیا صحیح، دا بیا ذمهواري د دې قتل، د دې واردات او یا چې دی د دې ریپ. فرض که دا کس دی د نه دا څیزونه پاتې شو، تفتیشي ټیم راغی، دا څیزونه یې ویوړو، په دې کې که هر یو څیز د دې څیزونو کې به د یو څیز نه ډي ان اے والي، هغه ډي ان اے بیا دې کس سره میچ کړي. که فرض که د سره میچ شو، نو دا کس چې دی دی بیا د وارداتو د غلا د هر څه چې دی ذمهوار دی. خو چې کله دوی د ډي ان اے وړي او د بل ډي ان اے سره چې دی میچ کوي، نو د دوی دپاره چې کوم ټیکنیک یوز کېږي نو هغې ته موږ جیل الکتروفوریسس وایو. اوس جیل الکتروفوریسس چې دی دا کم کسان چې دی یوز کوي، نو دا اصل کې بایولوژیسټ دی، خو بایولوژیسټ چې دی هغه دوه قسمه دی. یو زموږ سره دی چا چې مالیکولر بایولوژي کوي. مالیکولر بایولوژي چې ده نو په دې کې زیاتره د ډي ان اے، ار ان اے او د پروټین سټډي ده. نو چا چې په بي ایس یا چې د بي ایس نه بعد سپیشلایزیشن کوي، مالیکولر بایولوژي کوي، نو هغه ډي ان اے، ار ان اے او پروټین سره چې دی په دې د دې سره کوي. د هغې نه علاوه د مالیکولر بایولوژي نه علاوه چا چې بایو کیمستري کوي، نو بایو کیمستري والے چې دي نو هغوی هم ډي ان اے، فنګر پرنټینګ، د فورنسیک ساینس وغیره د دې څیزونو سره کاري. په کرایم سین کې چې څونه څیزونه دا څیزونه پاتې کېږي نه چې دی کلیکټ کوي او هغه ډي ان اے سیمپلینګ چې دی هغه بیا کوي. ښه، اوس راځو چې کله جیل الکتروفوریسس کېږي، نو د جیل الکتروفوریسس دپاره چې دی زموږ سره څه پکار دي، دا څنګه پروسس دی، دا څنګه کېږي. ستاسو د کلاس فرست ایئر بایولوژي کې دا ډېر شارټ ټاپک دی خو ډېر زیات اهم دی. اوس چې کله دا جیل الکتروفوریسس کېږي، نو د دې لپاره چې کوم خپل مشین دی، نو هغه مشین پکاري او د هغې نه علاوه په دې مشین کې چې دی جیل یوز کېږي. جیل چې دي لکه څنګه چې موږ په ویښتو باندې لګو، دا هغه جیل نه خو د دې خپل جیل په هغې کې ډي ان اے، ار ان اے، پروټین مالیکول چې دی هغه مومنټ کوي. اوس راځو چې دا جیل الکتروفوریسس څه کوي. جیل الکتروفوریسس دا کار کوي چې دا مینلی بنیادي طور دا درې قسم څیزونه چې دي هغه جدا کوي. په هغې کې اولنی چې دی ډي ان اے دی، ډي اکسي رایبو نیوکلیک اسید، او د هغې نه علاوه ار ان اے دی، رایبو نیوکلیک اسید، او درېیمې څیز زموږ سره دی پروټین. جیل الکتروفوریسس دا کار کوي چې دا درې څیزونه چې دی دا جدا کوي. څنګه جدا کوي؟ دا درې وړ څیزونه چې دی دا مومنټ شروع کړي په دې جیل کې، خو په جیل کې د الو مومنټ شروع کړي چې کله موږ یو ډي ان اے سیمپل چې کله یو ډي ان اے سیمپل چې دی موږ
په جیل الکتروفوریسس ته چې دی مونږ پرووایډ کو هغې له مونږ الکتریک کرنټ ورکو نو په هغې کې ډي ان اے یا ار ان اے یا پروټین کم چې مونږ غواړو مونږ جدا کول غواړو نو هغه مومنټ شروع کړي په دې جیل کې خو چې کله دا مومنټ شروع کړي نو دا پارټیکل چې دی زموږ سره دوه قسم یا خو به دا زموږ سره چې دی سمالي او یا به دا پارټیکل چې دا به زموږ سره لارج د سمال پارټیکل دا پیدا ده سمال مالیکیولز کا ډي ان اے دی ار ان اے دی که پروټین دی نو هغه سمال مالیکیول چې دی هغه مومنټ ډېر زر کوي دا جیل چې په دې کې واړول سوري نو په هغې کې ډي ان اے ار ان اے پروټین کوم سمال مالیکیول شي نو هغه به چې دی زر زر مومنټ شروع کړي نو کوم سمال مالیکیول شي نو موږ به اصل کې چې دی دا پکار دی لارج چې دی هغه هم صحیح خو موږ چې دی زیاتره موږ چې دی سمال پکار دی ښه د دې نه علاوه موږ به دا ووایو چې د جیل الکتروفوریسس پیدې زموږ سره څه دي نو جیل الکتروفوریسس د ټولو نه اولنۍ پیدې چې ده نو په دې کې موږ دا چل کوو چې آیډنټیفای ارګانیزم په دې کې د یو کس پہچان کیږي چې کله پکې د یو کس پہچان کیږي نو په کرایم سین کې چې دی موږ ته ډایرکټ پته لګي دا کار چې دی دا چا کړلی د هغې نه علاوه د جیل الکتروفوریسس په ذریعه باندې چې دی موږ ډي ان اے فنګر پرنټینګ کوو ډي ان اے فنګر پرنټینګ چې دی دا هم دغه ورکوي پیدا ورکوي په کرایم سین کې چې دی کله موږ یو کس رانیسو نو دا هم په کرایم سین کې چې دی مدد ورکوي او دا هم دغه مالیکولر بایولوژي والا او بایو کیمسټري والا چې دی دا څیزونه چې دی زموږ سره کوي نو ستاسو په کتاب کې چې کوم جیل الکتروفوریسس ورکړلی نو دا به تاسو ته د شارټ کوېشن په طور باندې راځي په دې باندې نوټ نشي راتلی لنګ کوېشن نشي راتلی ځکه چې دا ډېر زیات شارټ ټاپک دی یو بیره ته بیا ریپیټ کوم چې جیل الکتروفوریسس چې دی څه دی جیل الکتروفوریسس داسې یو ټیکنیک دی چې په دې باندې موږ ډي ان اے ار ان اے پروټین مالیکیول چې دی هغه جدا کوو دا ډي ان اے سیمپل یا ار ان اے سیمپل یا پروټین سیمپل چې دی موږ مشین ته پرووایډ کوو په هغه مشین کې د جیل الکتروفوریسس چې کوم کېږي هغه په بجلۍ باندې کار کوي چې کله موږ دې مشین ته پرووایډ کوو په دې کې دننه چې دی جیلي اګیروز جیل ورته وایي چې کله د کرنټ موږ پرووایډ کړو نو باقي ډي ان اے ار ان اے پروټین مالیکول چې دی د دوه ځای شي یو زموږ سره سمال پارټیکل راشي بل چې دی زموږ سره لارج پارټیکل راشي چې کوم سمال پارټیکل یې موږ ته پته لګي چې دا ډي ان اے ار ان اے پروټین سیمبل چې دی دا د چا دی او د دې پیدې زموږ سره دا دي چې په دې باندې موږ د یو کس پہچان کوو او په دې باندې موږ ډي ان اے فنګر پرنټینګ دا ټیکنیک چې دی دا موږ چې دی اپلای کوو او د دې پیدا دا ما تاسو ته وکړي چې کله یو کس چې دی هغه خلاو کي د هغه د جسم نه چې دی په دې سیزونو کې یو سیس پاتې شي نو تفتیشي ټیم راشي د دې نه یو سیس والي چې ډي ان اے سیمپل والي هغه ډي ان اے سیمپل چې دی هغه باندې جیل الکتروفوریسس ټیکنیک چې دی هغه بیا اپلای کړي ډېر شي ډي ان اے مالیکول چې دی زموږ سره راشي بیا چې به کوم کس باندې شکي په هغه صحت باندې د هغه نه چې دی بلډ سیمپل والي یا بل سیس والي نه هغه ډي ان اے سره میچ کړي که فرض کړه ډي ان اے سره میچ کړي نو دغه کس چې دی دا د قتل واردات او د ریپ چې دی بیا ذمهواري نو زه امید کوم چې په جیل الکتروفوریسس چې دی دا به تاسو پوه شوي ګورئ جیل په دې مشین کې جیل استعمالیږي او الکترو مطلب دا دی چې په الکتریک کرنټ باندې چې دا کار کوي نو په پرس که په دې باندې تاسو پوه شوي نو خپل فیډبیک چې دی مله ضرور راکوئ د نورو سټوډنټانو سره ضرور شیر کړئ چې چاته پیدا ورسي تھینک یو ډېره مننه